د رشتو بندش او رکاوټونو د ختمولو دپاره او په ښکلي ځای کې د رشتې د میلاوېدو دپاره د یا لطیفو یا حلیمو دا وظیفه شروع وکړي. الله جل شانه به دې مقصد کې کامیاب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خویندو، نن درته یو دوه داسې ذکرونه ښیم، داسې وظایف درته ښیم، زیات نه دي، بس صرف 500 کارته کول دي. لیکن د دې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو تمام بندشونه کولو کړي، خصوصا هغه بندش چې هغه د رشتې سره متعلق وي. نو هغه بندشونه او هغه رکاوټونه به الله جل شانه ختم کړي. که تاسو ته رشته نه ملاویږي یا تاسو ته په مناسب ځای کې رشته نه ملاویږي او تاسو د دې خبرې خواهشمند یې چې ما ته په ښه ځای کې رشته میلاو شي، په ښکلي ځای کې میلاو شي، نو تاسو د نن نه د دې وظایفو ذکر شروع وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به دې تمام رکاوټونه او تمام مشکلات ختم کړي او یو ښکلي مزیدار نیک عمل او څنګه چې د ستا د زړه ارمان وي په هغه ځای کې به تا ته یو ښکلې مزیداره رشته میلاو شي. د ټولو اول د دې خبرې وضاحت به وکړو چې که څوک یو ځای ته رشته ولیږي او هغه ځای کې د دوی دا رشته نه منظوریږي، دوی ته د خپلې خوښې رشته نه ملاویږي. لکه مثلا یو هلک دی او یو جنۍ پسې رشته ولیږله، بار بار پسې لیږي، لیکن هغه د هغوی چې کوم مور او پلار دي نو هغه نارضا دي، هغوی ولې دا جنۍ نه ورکوي. دا یو قسم د رکاوټ دی، یو اړ د مخې ته. دغه رکاوټ د ختمولو دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. یا یوه زنانه ده او هغې پسې رشتې راتلل بند شوي دي او موږ غواړو چې د دې د رشتو دا بندش دې ختم شي او رشتې دې پسې راشي، نو د هغې دپاره هم دا وظیفه کوئ. او یا یوې زنانه پسې رشتې راځي، لیکن کم یوه رشته چې پسې راشي نو د هغوی دا زنانه خوښه نه شي، څه ناڅه عیب پکې روباسوي، دا جنۍ زموږ خوښه نه شوله، دا هم د رشتو د بندش یو هغه صورت کېدلی شي. نو که یوې زنانه پسې یا یو جنۍ پسې رشتې ډېر راځي او د هغوی خوښېږي نه، د هغې دپاره هم د یا لطیفو د یا حلیمو دا وظیفه دا بلکل تاسو کولی شئ. دې نه علاوه که چا رشته کړې ده او خلک په دې خبره باندې آماده دي چې یاره دا رشته ماتو، یو کس ته د دې خبرې یره وي چې یاره موږ دا رشته کړې ده او دا رشته چېرته ماته نه شي، د جنۍ دغه مور او پلار چېرته رستو نه شي د خپلې خبرې نه، ورنه زه خو به په تمام معاشره کې په شرمونو شرمېږم. نو که رشته د مخکې نه شوي وي او د هغې د ماتولو یره وي چې دا رشته چېرته کې ماته نه شي، زمونږه د هغې خوف او د یرې د ختمولو دپاره او د دې رشتې د مضبوط کولو دپاره هم تاسو د یا لطیفو د یا حلیمو دا وظیفه کولی شئ. دې نه علاوه د هر قسم رکاوټونو د هر قسم د بندشونو دپاره تاسو د یا لطیف او یا حلیمو چې دا کومه وظیفه درته اوس ښیم دا ولې تاسو شروع وکړئ. داسې عجیب او غریب برکات به یې کې چې خپله به ورته حق او خیران پاتې شي. یوازې د رشتې بندش نه بلکې د هر قسم بندشونو دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. دې له به یو ټیم مقرر کړې، خصوصا د ماسخوتن ټیم والا ډېر زیات مناسب ټیم دی. د ماسخوتن د منظور نه پس به چې کله د هر څه نه فارغ شي نو په یو ځانله ځای کې به کښېنې د اتحیاتو په شکل کې د قبلې طرف ته به مخکې د ټولو اول به 41 پیرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ولولي او د هغې نه پس به 500 کارته یا لطیفو یا حلیمو وظیفه وکړي او بیا په آخر کې به 41 پیرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي او د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي د کوم مقصد دپاره دې کړي
د هغې مقصد دپاره سوال وکړه. نو که موږ د ښکلې رشتې د حصول دپاره دا وظیفه کړې چې ماته ښکلې او مناسب ځای کې رشته میلو شي، د هغې دپاره سوال وکړه، نو الله جل شانه به دغه حاجت پوره کړي. خو یو خبره یاد ساتئ چې کله هم دا وظیفه کوئ یا لطیف و یا حلیم، نو دا خپل حاجت ذهن کې حاضر ساته. یعنی که یو انسان هغه رشته کړي او د هغه د رشتو د ماتېدو چې دا کومه یره ده هغه کوي، نو ډېر دغه په تصور کې ساتي چې زمونږ دا رشته دا تر د همیشه دپاره چېرته کې دې ماته نه شي. او که یو انسان دی هغه کوم ځای ته پیغام ولیږي او هغه پیغام د هغه نه منظوریږي، نو دی د یو ځای منتخب کړي، یو ځای د خوښ کړي او په هغه ځای کې د دې ځان له یوه جنۍ خوښه کړي او بیا د هغې پسې پیغام لیږي. لیکن د هغې نه مخکې د یو څو ورځې دا وظیفه وکړي او د دې وظیفې په دوران کې د هغې زنانه چې د ده سره د نکاح کولو اراده یي د هغې تصور ده کوي. او یا یوه زنانه هغه زنانه هغې پسې رشتې نه راځي، که راشي نو د هغوی خوښېږي نه، نو که هغه زنانه دغه وظیفه کوي نو هغه د دغه تصور کې دغه خیال ده کوي چې ما پسې د یو ښکلې مزیداره او د نیکې کورنۍ والا رشته راشي. یو میاشت مسلسل دا عمل تاسو وکړئ، انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو تمام رکاوټونه بندشونه ختم شي. د رشتې چې دا څومره مشکلات وي محیطه، دا تمام مشکلات به ختم شي. او دا کم پریشانی چې وي د رشتې چې یاره زمونږ دا رشتې چېرته ماته نه شي، نو دغه یره او دغه خوف هم ختم شي. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.